اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ډیرو ګرانو قدرمنو ملګرو، زه اجمل فاروقي د پوهنه ادبي مکتب د تنظیم د طرف نه یو نوې موضوع سره تاسو سره نیغ په نیغه مخاطب یم. قدرمنو، موږ چې نن کومه نوې موضوع راوړې ده هغه ادب دی. څنګه چې نور علوم او فنون دي، په دې کې ادب هم یو علم دی. د یو علم یا یو ټرم یا یو ترکیب یا یو اصطلاح باندې د خبرو نه وړاندې یا په هغې باندې د تفصیل ته د تلو نه وړاندې ضروري ده چې موږ د هغه لفظ لغوي معنی وکړو. په لغت کې که موږ وګورو، ادب د عربۍ ژبې لفظ دی، د تهذیب دپاره، د احترام دپاره، د ښایستګۍ دپاره، د ځیرکۍ دپاره، د تعلیم دپاره، د میلمه دوستۍ دپاره. یعنې عربیانو دا په بېلابېلو معنو کې استعمال کړی دی. خو په حیثیت یو اصطلاح که موږ وګورو، نو اصطلاح د لفظ هغه وسیع معنی وي، هغه مرادي معنی وي، هغه مخصوصه معنی وي چې د یو ژبې د یو فن ماهرین یو ګروپ یو جماعت رایوځای شي او هغې له یو خصوصي او یو مخصوصه معنی ورکړي. لکه ادب په اصطلاحي معنو کې به موږ داسې ویو چې دا د لیټریچر مترادف لفظ دی، یا د لیټریچر ترجمه ده، چې د دې مطلب دی د انسان جذبات او احساسات په بهترین او په ښکلي او په ښایسته الفاظو کې بیانول. یعنې ښایسته لفظونو له ښایسته ترتیب ورکولو ته موږ ادب وایو. بیا موږ راځو د ادب په اهمیت، د ادب په افادیت، د ادب په مقصد، د ادب په مرام باندې خبره کوو چې د انسان په ژوند کې د ادب اهمیت او افادیت څه دی. ځینې پوهانو د ادب بېلابېل تعریفونه کړي دي چې هغه تعریفونو ته موږ کله غور وکړو، نو هغې نه پس موږ ته ادب نور هم واضح شي. لکه ادب د احساساتو د جذباتو نوم دی، د انسان د ژوند د بېلابېل اړخونه ادب تصویر کوي، عکس کوي. کله چې انسان چې کوم جذبات او احساسات دي، نو هغه احساسات او جذبات په لفظونو کې بیانول دا ډېر زیات ګران کار دی. ځکه خو سینټ اګسټن وایي که د ما نه څوک تپوس وکړي چې ادب څه ته وایي، نو بیا زه نه پوهېږم، یعنې داسې پې زه ډېر ښه پوهېږم چې ادب څه ته ویلی شي. بیا موږ وګورو، ځینې پوهان د ادب دا تعریف کوي چې د ادب مطلب دا دی چې د انسان د ژوند د بېلابېل اړخونه عکس کول، تصویر کول، یا په هغې کې کوم د خپل تخیلات شاملول. ځینې پوهان خو سره دا خبره هم شاملوي چې په دې کې به افسانوي ادب وي. که افسانوي ادب موږ د دې حصه وګڼو، نو بیا دا مضمون، انشائیه وغیره دا بیا د ادب په زمره کې نه راځي. موږ داسې په اسان الفاظو کې ویلی شو چې ادب د انسان د جذباتو د احساساتو بهترینه یوه ذریعه ده. داسې هم موږ ویلی شو د ادب په هکله چې د انسان په ژوند کې کوم لوړې ژورې دي، د هغه لوړې ژورو د هوارولو دپاره، هغې له یا د انسان د خزاني کیفیت له د سپرلي رنګ ورکولو دپاره، یا د انسان غم له د خوشحالۍ یو رنګ ورکول، یا د انسان په ژوند کې مسرت پیدا کول، خوشحالي پیدا کول، انسان له تفریح ورکول، دا د ادب هم یو مقصد دی. مطلب داسې به موږ ووایو چې د ادب کوم وخت نه چې ادب را روان دی، نو ادب ادیبان دوه ډلې شوي دي. یو ادب په حوالې سره دا وایي چې ادب د ژوند دپاره، او بل وایي چې ادب د ادب دپاره، یعنې ادب برای ادب او ادب برای زندګي. د ادب برای ادب والا نظریه دا ده چې ادب به موږ دې دپاره تخلیق کوو چې ادب ته پې وده میلاو شي. یعنې ادب برای ادب مطلب دا دی چې انسان له مسرت ورکړي، انسان له خوشحالي ورکړي. ادب دې دپاره تخلیق کول پکار دی. ادب برای زندگی، یعنې ادب د ژوند دپاره د دې ډلې نظریه سوچ فکر دا دی چې دراصل د ادب مقصد هرګز دا نه دی ادب له وده ورکول، بلکې د انسان په ژوند باندې، د انسان په مسایلو باندې خبره کول دا ادب دی. بیا موږ راځو ادب حوالې سره. د ادب بېلابېل تقسیمونه شوي دي په مختلفو حوالو سره. یعنې که موږ وګورو اخلاقي بنیاد باندې، یو ادب دا دی چې هغې ته موږ تعمیري ادب ویو، بل ته موږ ویو غیر تعمیري ادب. یا چې کوم دی موږ تاریخي نوعیت سره موږ وګورو، نو ځینې ادب ته موږ قدیم ادب ویو، ځینې ته موږ جدید ادب ویو. علاقایي سطح باندې موږ وګورو، موږ دا مشرقي ادب دی، دا مغربي ادب دی. د ژبې په سطح باندې موږ وګورو، موږ ویو دا د اردو ادب دی، دا د پښتو ادب دی، دا د انګریزي ادب دی، دا د فرانسیسي، دا د عربي، دا د پرشین ادب دی. دارنګه ادب په بېلابېلو حصو کې تقسیم شوی دی، خو د انسان چې کوم دا نفسیات دي دا مشترک دي. یعنې اصل کې دراصل د ادب چې کوم دی د انسان د ذوق او د جمالیتي حس تسکین دی. بیا موږ د ادب پوهانو مختلف حوالو سره تقسیم کړی دی.
پوهنه کې سهارګل کتوزي صاحب هم دا حواله راغستې ده چې د ادب چې کوم دی بېلابېل تقسیمونه لکه موږ وایو چې دا تنقیدي ادب دی، دا فني ادب دی، دا د داخلي موسساتو ادب دی، دا ډرامایي ادب دی، دا د خارجي موسساتو ادب دی، یا دا بیانیه ادب دی، یا موږ وایو دا توصیفي ادب دی، یا دا تخلیقي ادب دی، یا دا کاروباري ادب دی. مختلفو حوالو سره تقسیم دی. خو دراصل اوس ته راځم چې د ادب بنیادي تقسیم په کوم بنیاد باندې پکار دی. یعنې د ادب دوه غټې برخې کومې دي. یوه برخه یې نثر ده، بله شاعري ده. بیا دا نثر او دا شاعري یا دا نظم موږ مزید تقسیمو. ادب مختلف صنفونه دي، لکه د نثر حوالې سره به زه ووایم چې د نثر موږ دوه حصو کې دوه غټو برخو کې تقسیم کړی دی. یو ته موږ افسانوي نثر یعنې افسانوي ادب وي او فکشن، یو ته موږ